السلام علیکم ملګرو. افغانستان کې چې د ښه راغلاست. نن تاسو ته د یو داسې اپ په اړه معلومات درکوم چې د ویډیو په کتلو سره تاسو کولی شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. البته تر اوسه خو دا اپ ریل دی او ما ویډیو څه وکړله په یوه اکاونټ کې، بل اکاونټ باندې تاسو لپاره اکاونټ دا جوړومه. نو راځو په کار باندې پیل کوو. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګټلی دا رقم د چیلی په نامه یو اپ دی. دا پلی سټور څخه را ډاونلوډېږي. کله چې مو را ډاونلوډ کړئ د ټول ټیک ټاک شیپې دی داسې ویډیو پکې اوري. دا ویډیو وي دلې اول د وار خپله راځي. نو وګورئ چې تاسو اوس دا خو عمومي اپ دی. تاسو په پلان باندې اکاونټ جوړوئ، سیټینګ به کوئ، بیا وروسته ارنینګ کولی شئ. دا سټارټ ارنینګ باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو داسې یو صفحه راځي. په ګوګل باندې ورځئ او که په ایمیل باندې تاسو ایمیل انتخاب کړئ او که ګوګل انتخاب کړئ خو هغه ګوګل او ایمیل سره وساتئ. زه فرض مثال پر ایمیل باندې ورځم. لومړی ځل ته یو ایمیل ورکومه، بیا وروسته راځم یو ایمیل ورته ورکومه. کله چې مو ایمیل ولیکئ پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ایمیل ته کوډ دی. ورپسې خپل ایمیل به وګورئ او چې کوډ ورته راغلی دا دی ماته راغلی 904 547 904 547 904 547 904 547 904 547 کنټینیو راځي. دلته تاسو کولی شئ خپل نمبر هم ورته اډ کړئ او که نه کې ورته اډ افغانستان پکې شته نه نو ځکه موږ دلته خپل نمبر نشو اډ کولی. دا برخه یې دغسې پرېږدو. ما به تاسو پر لیټر باندې کلیک وکړئ. په لیټر چې کله کلیک وکړئ دلته راځئ وایي تاسو خپل دغه انتخاب کړئ. که پر دې ځای انتخاب کړئ کلونه انتخابېږي. مثال 2002 انتخابومه، جنوري 11 انتخابومه، سلیکټ. بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته راځي میل فیمیل او که ادرس. پر میل باندې کلیک کوو او نیکسټ باندې کلیک کوو. تاسو چې کله په لینک باندې کلیک کوئ دا 3000 ایجي پوینټ دا دوی دغسې درکوي. دا جلا پوینټونه دي. دلته چې تاسو د احمد اکاونټ را خلاص کړئ get a gift your first glasses. دلته تاسو یو عینکې درکوي. دغه عینکې تقریبا د 3 ورځو لپاره دي او په دې کې تاسو تر 6 څخه بیا تر $10 پورې دا ګټلی شئ. راځو دا رقم بکسونه ته راځي لکه دا بکس ویډیو ګورئ. د ویډیو په مابینځ کې داسې یو بکس ته راځي، پر ده به کلیک کوئ، په هغه کې تاسو ته جایزه راوځي. نو راځو موږ پر واچ باندې کلیک کوو. کله چې پر واچ باندې کلیک وکړئ دا د اوله سره لا بکس راته راغلی. پر بکس باندې مو کلیک وکړئ $2.2 دلته راته راوتله. نو کنټینیو باندې کلیک کوو. نورو داسې ویډیوګانې دي دا به تاسو ګورئ. دغه 4 یا 2 ورځې پورې به پرې ویډیوګانې ګورئ. چې کله راشئ د ایرن برخې ته دلته وګورئ. دلته ستاسو دغه عینکې سټارټینګ باندې شروع دي او دلته مو دا لایف ټایم چې دی په د مابینځ برخه کې 100% دی او دلته ایرن ټوډے 2.2 نم وګټل، 14 پاته دي او دغه رنګه 3 منټ مکسیمم 3 دقیقې منه تاسو ګورئ. دا هغه سیټینګ دی. کله چې 3 ورځې تېرې شي دغه ستاسو لایف ټایم چې دلته کوم لیکلی دی دا خلاصیږي. نو بیا به تاسو مجبوره یاست چې د دې دپاره څه وکړئ، نورې چشمان یا عینکې رانیسئ چې البته 4 ورځې وروسته تاسو کولی شئ په $10 باندې خپل دغه دلته راسئ مارکیټ برخې ته چې راسئ تر ټولو ارزان عینکې چې دي دغه بای ناو په $10.3 دي. دا کولی شئ چې پر بای باندې کلیک وکړئ. که څوک پاکستان کې وي هغه په جال سیم کارت او یا هم پر بل سیم کارت باندې هم رانیولی شي او که چې څوک بایننس ولري نو موږ کولی شو چې هغه په بایننس پې باندې ترلاسه کړو. نو دا تاسو ته 4 ورځې وروسته چې 4 ورځې مو هلته یو څه ایسټریټي پوره کړله بیا وروسته دا رانیسئ. کله چې همدا رانیوله
دا چې دی دا یعنې کې په $6 دی د یوې میاشتې لپاره کار کوي تقریبا تاسو تر $19 پورې یا $19.9 پورې دونه ډالر تاسو څخه ګټلی شئ او تقریبا تاسو ته 10 پیډ منټ درکوي معنی 10 دقیقې په دا شلو میاشتو کې دي په ورځ کې 10 دقیقې تاسو هر وخت 2-3 دقیقې وګورئ په 2 ساعتو کې نو په هغو باندې تاسو ته پیسې درکوي هر وخت پیسې نه درکوي نو دغه تقریبا په میاشت کې د دغه عینکو څخه موږ تاسو $19 ترلاسه کولی شو او 14.13 پر دې باندې راځي دا چې میاشت پوره شول د بیرته خلاصېږي بیا د سر رانیسئ نو تقریبا 14 چې دغسې منفي کې د 14 داسې پاتېږي موږ ته نو په میاشت کې دا ډېر ښه شی دی چې ویډرا کړو تر هغه وخته به تاسو پر واچ لیټر باندې هلته ویډیو ګورئ تر څو تاسو په ورځ کې 3-4 2-3 دقیقې دا ویډیوګانې ګورئ ډول ویډیوګانې راځي یعنې لکه د ټاک ډول نو تاسو کولی شئ چې هیلې ترلاسه کړئ همدارنګه دلته په کریټ کې تاسو کولی شئ خپل ویډیو هم جوړه کړئ او په مارکیټ کې کولی شئ ویډیو رانیسئ او دلته د والټ سیکشن دی والټ ته چې کله راسئ یو دا انټرنل والټ دی په دې کې تاسو چې کوم لی ټوکن ګټلی دی موږ تاسو ته دا لی ټوکن په لاس راکوي دغه لی ټوکن 1 نیولې بیا تر 2.5 پورې اوس قیمت یې په مکسي سراپۍ کې دا خرڅېږي موږ کولی شو دا بیا مکسي سراپۍ ته واستوو او دلته چې دی ایکسټرنل والټ دی ایکسټرنل والټ بیا دلته تاسو کولی شئ والټ د لیک کریټ کړئ یا امپورټ کړئ نو کله چې موږ تاسو پیسې پوره کړو هغه لومړی و دغه انټرنل والټ ته راځي او بیا د دې لارې څخه موږ کولی شو چې هغه چیرې ویډرا کړو ایکسټرنل ته ویډرا کړو دوی خپل 10% فیس هم کټوي د هغه ایکسټرنل څخه بیا موږ کولی شو دا دلته بیا د BNB مصرف په راځي فیس بیا کولی شو چې بایننس یا مکسي ایکسچینج ته ویډرا کړو دا چیلی ټوکن دی نو هغه په مکسي ایکسچینج کې موږ کولی شو هلته خرڅ کړو نو دا به تاسو ته د ویډرا په اړه وروسته ویډیو جوړه کړم اوس ما د اکاونټ جوړولو ویډیو ده تاسو کولی شئ د ویډیوګانو په کتلو سره تر 3-4 ورځو پورې یو څه $14 وګټئ بیا وروسته د ویډرا او د نور شیانو په اړه بحث کوو که چیرې راسو مکسي سراپۍ ته زه مکسي سراپۍ وګورم مکسي سراپۍ به وګورو چې په دې کې رښتیا هم شته که نه شته راځو ټریډ برخې ته په ټریډ برخه کې سرچ کوو لی ټوکن لی پر USDT دا لی ټوکن دی تقریبا 2.50 اوس قیمت دی اوس بیا په سیل باندې راغلی ده یو څه مخکې ښه د $2 څخه قیمت هم پورته شوی و د څو ورځې مخکې اوس دا ده په پریشر کې ده نو دغه ټوکن موږ هلته ګټو هلته کولی شو چې بیا راسو په دې اتومات ډول سره یې سیل کړو نور نو د دې اپ د ویډرا په اړه بیا وروسته بله ویډیو ته جوړوم چې کله ویډرا ورسره وکړل ښه وخت وسلام